السلام علیکم دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو، آرمی خپل ملک ریپوټیشن کې یو اهم کردار ادا کوي او پوجانو ته خپل ملک کې ډیر عزت هم ورکوي او تاسو دغه خبره بار بار کوي. ژوند کې انسان نه ډېرې غلطۍ کیږي. نن ویډیو کې هغه غلطۍ تاسو ته ښیم کومې غلطۍ آرمی والا نه شوي دي او دغه غلطۍ د اسماعیل شاهد ډرامو نه کمې نه دي. خو ویډیو لیدلې نه مخکې که تاسو زمونږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې سبسکرایب نه وي کړی نو سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. نمبر 5. دوستانو، کله وارې آرمی خپل ټیلنټ پبلیک ته ښیي او دې ټیلنټ شاته د دو ډېر محنت وي او دو باندې ښه ټریننګ کوي او بعض اوقات داسې حادثې هم مخې ته راځي. یو امریکن فوجي ګن دویم فوجي ته واچولو او دویم فوجي د ګن نیولې کوشش کولو خو دویم فوجي دغه ګن کیچ نه کړو. اول فوجي پروفیشنل طریقې سره لاړو او ګن یې راواخیست. اوس دوباره دویم فوجي ته د ګن چولو ټرای کوله خو ګن د اول فوجي لاس کې مات شو. نمبر 4. دوستانو، آرمی والا سره داسې حادثې هم مخې ته راځي او انسان خندا باندې مجبور کوي، لکه څنګه چې دغه فوجیان ساحل ته راغلو او فوجي کشتۍ نه جمپ ووالو نو لاندې ځمکه پساو او یو فوجي هلته ښخ شو او بهر دوو فوجیانو هغه بهر ته راوبسلو. نمبر 3. دوستانو، آرمی یو نارمل ایکسرسایز په دوران یو فوجي سپي سره د مجرم نیولې طریقه ښیله او ډیر زیات خلک هم وو. دغه فوجي کله مجرم ونیولو نو ګاډي کې کېنستو او ګاډه تیزۍ سره روان شو نو یو فوجي ان بیلنس شو. فوجي ګاډي نه ډایرکټ راچوټ شو او دغه وخت هغه فوجي دپاره بېعزتي سبب شو او دینه زیاته بېعزتي خبره دا دی هغه فوجي ګاډي پسې منډې هم ووالې خو ګاډه دې ته ونه درېدو. نمبر 2. دوستانو، عام طور پر آپریشن کې آرمی والا مجرم نیولې دپاره یو ان څوک ګولۍ غورځوي ځکه چې مجرم سترګو نه اوښکې بهیږي او هغه ته څه په نظر باندې را نشي. لیکن دی فوجي ان څو ګولۍ خپلو پښو کې واچوله. دې وجې نه د مخکې فوجي دروازه کې وغورځېد او آپریشن سټارټ کولې نه مخکې پیل شو. نمبر 1. دوستانو، کله آرمی آپریشن دپاره ځي نو هغو سره ګن نه علاوه مختلف سامان نور هم ځکه چې که چېرته بند دروازه وي نو هغوی اسانۍ سره متولی شي. لکه څنګه چې تاسو ویډیو کې کسي یو فوجي میشن په دوران دروازې متولې کوشش کوله. فوجي بار بار دروازه وایي خو دروازه نه ماتېږي او یو فوجي زړه تنګ شو هغه بل فوجي سیټ ته کړو. څنګه چې لګته ویر کړه نو دروازه ډایرکټ کلاو شوه. هغه بیچاره فوجي خیزل پاتې شو. او که تاسو دغه ویډیو خوښوي نو لایک یې ضرور کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.